اوکې بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن مو درس په سبنیټینګ کې دی تیر ځل مو کې نه سبنیټ ماس وایو کنه را به شروع دي زنه دا پین تر اوپن کما ګورا مونږ سبنیټ ماس یې ولیکه کنه 10.0.0.1 د دې آی پی ایډرس سبنیټ ماس 255.0.0.0 ډیفالت سبنیټ ماس به سره دا ورسره یو به ملي کړی یو سلو 2 ډیرش ډاټ خیر شي یو سلو 40 ډاټ ډیرش ډاټ فرض مثال نوی دا به ملي کړ د دې سبنیټ ماس موږ 255.0.0.0 دا کلاس بي وکنه بیا ملي کړو چې یو سلو 2 نوی ډاټ یو سلو 88.0.2 دا به ملي کړل تر ډیفالت سبنیټ ماس 255.0.0.0 دا به ولر سره صحیح ده کنه بیا موږ د دې چې زنده غواړم او چې دا سبنیټ ماس هم ورسره دلته ولیکم سره نو د دې طریقه سره تر ازمو طریقم چې 10.0.0.1 سلاش اته یو سلو دیرش ډاټ یو سلو څلوېښت ډاټ دیرش ډاټ نوي سلاش شپاړس دلته راځم یو سلو دوه نوي ډاټ یو سلو اته شپېته ډاټ 0.1 څه شو فرض مثال دا 2 شو راسه یو تر شپږ درې سلیش سلاش سلیش نو اوس د دې نه زه معلوم سلاش سلیش راسه کنه زه د دې نه معلومولای شم چې راشم دا به زه ورته راسه واخلم چې سلاش او دا به واخلم سلاش سلیش راسه فرض مثال دا مې راسه واخلم صحیح شو کنه سلاش سلیش کې دا ما دلته ورته راسه واخلم سمره دینه اوس ماته معلومیږي سر جی د دې ډیفا کچې ته ویل کنه دغه سلاش اته سلاش پاړه سلاش سلیش دې ته ورته کېږي سی آی ډي آر نوټیشن سی آی ډي آر نوټیشن صحیح شو کنه نوټیشن دی راځه سی آی ډي آر نوټیشن دی راځه صحیح شو دا ماته ښایي چې د دې سبنیټ ماس کوم یو دی دې مطلب دا ماته د هاست او د چې خیر سره د نتورک بیټس دی صحیح شو دلته وخت د نتورک بیټس سره ښایي او چې نتورک بیټس سره وای خو درکو معلومه شو خبره کنه چې مطلب موږ سره سبنیټ ماس متصل کوي نتورک او هاست پورشن سره ښایي کنه په دې کې وګورئ دا موږ سره سلاش اته دی کنه دی نو معنا دا چې په دې کې موږ سره 100 بیټه د نتورک دی اته بیټه 100 بیټه دی اته بیټه دا ار یو موږ ویل چې اته بیټه دا پورشن دی 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 سیده کنه اوس یو سره دیش دا دلته وښ پارس معنا دا چې په دې کې یو دا دوه پورشن د چاري د نتورک دی او تاسو شپاره شو لاسره کنه بل وایي چې سلر جنو مطلب درې پورشن د نتورک دی یو دوا او درې دا زه وایم چې دا پورشن دی دا نتورک دی دا څه خبره ده اوس ګوره را بشو دی جن به شروع کوم چې موږ سره دی فرض مثال د سرچپه به شروع یو درس دلته شری یو درس دلته زرا زموږ طریقه چې 2 شو سره څو شو سره 2 سی شو دا سره شو 2 زوار سره ترانسفر کړم دا سره 2 شو بیا بل تر راشم دا څو کېږي سره سلور کېږي سره او دا راشم بیا څو کېږي سره اته کېږي سره بیا راشم دا څو کېږي سره اته دا شپارس کېږي سره بیا راشم دا سره څو کېږي 2 دیش کېږي سره بیا راشم دا سره څو کېږي سلور شپته کېږي سره بیا راشم دا سره څو کېږي یو سلو اتهش کېږي سره اوس ګورئ څو شو یو 2 3 سلور 5 شپږ و اته شول کنه شو اوس ګورئ سچې دلته ماته وښه کچیر زرا شما دا هم یو کما سی شو او دلته راشم دا هم یو کما او دلته راشم دا هم څنګه کم یو کما ان کم مطلب 1 ان کم 0 او 1 دلته او دا هم راشم ان کم او دا هم راشم چې کم ان کم او دا هم راشم دي جن ان کم او دا هم راشم دي جن ان کم نو دا ټول چې تراجمه کی دا به ایکوال د 86 سره د 255 څنګه راځم کړم دا ګور یو سره وتی جمع کړ 4 سره د 3 شپه سره بیا دا جمع کړ 2 سره بیا دا جمع کړ 14 سره بیا دا جمع کړ 8 سره بیا دا جمع کړ 3 سره بیا دا جمع کړ 2 سره بیا دا جمع کړ یو سره نو مساوي به موږ ته سور او باسي موږ سره مساوي 255 اول لږ ګور دا یو سره 28 به جمع کړم دا 4 سره د یو سره 28 به 3 شپه سره جمع کړم دلته موږ سره شول یو سره 2 شول سره چې شو بیا به راشم زه ورته چې دا 2 سره اضافه کړم دلته دې سره کړی یو شو 240 بشي سره زه بیا ورته 14 اضافه کوم نو ما سره به شي 240 بشي بیا ورته 28 اضافه کوم دلته راځم نو ما سره 280 شي بیا ورته 4 اضافه کوم نو ما سره به شي 250 بشي بیا راځم ورته 2 اضافه کوم 450 او بیا راځم ورته 1 اضافه کوم 255 نو که چیرې چالو ویلې دا ګور موږ سره ټول وس ان دي سره چې سره ان دي او دې ټول نو چې 255 سره جوړ شو سیده کنه په دې خو پوه شئ خدا کوم سره ګوره کچې ته سلاش اته ولیکل معنا دا سلاش اته چې دا اته ور ټولې به څنګه دي ان اته مطلب دا اته بیټس دي د چا د نتورک کنه او دا اته بیټس مطلب دا اول کې اته بیټس سبنیټینګ پکې نه شي اوس کچې ته تا ترشي کنه دا سبنیټینګ اوس موږ کوو د سره لپاره سبنیټینګ هدف او مقصد سره شي وای ډیوایډینګ one network into many manageable network is called subnetting یو غټ نتورک په داسې منیجبل نتورک باندې ویشل چې مطلب داسې نتورک باندې ویشل چې موږ سره منیج شي عبارت دی د سبنیټینګ څخه صحیح لګنه was we use it because of shortage of an IP منګه دا د IP د کمښت وجه نه هم استعمالو how to submit ګوره اوس جی زه چې تا د کلاس A نه IP اخلم فرض مثال کلاس A یو نشو کې تر سره هغه پر کنه زه فرض مثال یو .0.0.0 دا IP اډرس ما واخصه او په دې یو لس رینج څخه زما فقط څو پکار دي یو شل IP پکار دي څو پکار دي یو شل IP انمي پکار دي او اوس خدامه سره 4 پر شل دا مثلا فرض مثال د HR لپاره مې پکار دي و دلته نور ما نوري آی پی اني د چا لپاره پکار دي زه فرض مثال ورته وایم چې لیب لپاره مې پکار دي چا لپاره لیب لپاره زما څومره پکار دي زه ورته راشه یو ډیر سم د لیب لپاره پکار دي
صحیح ده کنه نو اوس ګوره که چېرته زه سرجي هم د دې نیټورک نه د دې 11 نه ورکم ورسره دا لیب او دا سره کمیونیکیشن خو دلته چې براډکاسټ کوي خبرې خو ډېر مطلب غوبل جوړیږي کنه صحیح ده لکه فرض مثال پښتو کلاس دی سره ته انګلیسي پکې کینو ریسیور هم کینو کمپیوټر هم کینو یو خبره کوي بل خبره کوي مطلب دلته دوی جوړښت سره نه راځي نو زه ورته وایم چې راشه دا ایچ آر والا راته بیل کا او دا لیب والا را سره بیل کا اما غشته آی پی کې زه دوی سره دلته یو دیوال پارټیشن باندې ورته کوم یو دیوال باندې ورته جوړو صحیح ده کنه اوس که چېرته بله طریقه لري چې دا 11 آی پی اډرس ما چاته وټاکو اوس راځم دی بل ته زه د لیب لپاره 12 آی پی اډرس اخلم 12.0.0.1 فرض مثال د 12 نیټورک نه ما ورته دی آی پی اډرس واستم نو ګوره په دې اول کې ما څو آی پی ان ځای کړی په دې کلاس A کې موږ ویل کنه چې 14 میلیونه او 214 آی پی ان دي سره نو د دې نه تراشه شل لاس وبسه نو تاسو نه څو ځای کړی دلته راشه په دې کې موږ سره 14 میلیونه او 214 یو سلو او څو شل سره تقریبا یو څومره سره راځي چې زه به راشم د 200 نه به څو شی وکړو د 214 نه د 214 نه به منفي شل کو نو یو سلو څلور نوي 14 میلیونه اوه سوه اویا زره یو سلو څلور نوي آی پی اډرس موږ بې معنا پرېښودل او دا مو څنګه کړل بې معنا هم داسې سره شو رزلټ هم راشو ښه نو د دې لپاره موږ داسې کوو که نه چې مطلب د دې آی پی انو موږ سره داسې نشي بې ځایه استعمال چې دې کې موږ سبنیټینګ کوو صحیح ده چې په دې کې ګوره موږ چېرته غواړو که نه دا خو په کلاس کې موږ کنسپټ ډېر غټو ځایونو کې رسوي استعمالېږي که چېرته راشو یو سلو 92.168 فرض مثال 0.10 اوس یو خبره به ته بله مزه کېږي که نه چې دغه سبنیټینګ چې ته کوې څه شی سبنیټینګ دا موږ سره په څه کې کېږي په پرایویټ آی پی اډرس کې را سره نه کېږي دا را سره په پبلیک کې کېږي څه شو پبلیک آی پی اډرس او دلته موږ لیکو دا هسې موږ د دې لپاره لیکو که نه چې موږ دلته فقط یو هغه پې وکړو سمه ده پراکټس پې وکړو نو ګوره یو سلو 92.168.0.1 په دې یو کې موږ سره 255 آی پی اډرس دي صحیح ده که نه په کلاس C کې موږ سره په یو نیټورک کې څو آی پی اډرس دي 255 که نه دي که نه دي او صحیح ده که نه ځکه چې دا اول نیټورک هم دا اول پورشن هم د نیټورک دی دویم هم دی دریم هم دی موږ ته هغه اخري خاص پورشن راته پرېښی دی نو 255 اوس وایم چې 255 کې هم زما نه لګېږي زما کمې پکار دي نو چې کله دا تقسیموم دې کې زه سبنیټینګ کوم تر څو ما سره زه فرض مثال وکړم چې زه 2 بیټه سبنیټینګ کوم 2 بیټه سبنیټ کوم نو سبنیټینګ به څنګه کې کړته ویل 2 بیټه کنه مطلب دا لري چې د اخیری 2 بیټه ته پکې څنګه کې سبنیټینګ کې کېول یو بیټه دا بیټه سبنیټ کې کړته ویل چې دا بیټه دا 3 بیټه دا 3 بیټه سبنیټ کې صحیح ده کېول اته بیټه سبنیټینګ کوم دا ټول بیټه به سبنیټ کې صحیح ده و دې کې سره زما څنګه سبنیټ کوم دا آی پی اډرس وځ څنګه ورته ورکول شم دا خبره هم کړې ده کنه دلته زه راځم رن کمانډ ته ورته لیکم چې ncpa.cpl دې باندې کلیک کوم او دلته زه راځم ورته چې وای فای ده کنه دې باندې ډبل کلیک کوم ما دلته وای فای باندې ډبل کلیک کوم دلته زه راځم رائټ کلیک کوم او پراپرټیز ته دې راځم او په دې پراپرټیز کې زه راځم ورته چې IP version 4 پروتوکول دې نه یوز د فالوینګ IP اډرس دلته زه کوم فرض مثال 10.0.0.1 دا شو سره کنه زه لاندې راځم دلته ورته چې دا 255 ګوره خپل راته 255 باندې ډیفالت معلوم کړ کدا ته زه ختم کوم راشي ورته چې یو سلو 10 ډاټ 0.0 سی شو یو سلو 10.0.0 او دلته زه ورته چې سر انټر کلیک وکړه او دلته راشه ته وګوره راځه او دلته راځم د دې یو سلو 10 اصل کې یو سلو 10 کوم یو کلاس ایپی زه راشم دا ونځل چې کوم دلته وځل سره کوم چې یو سلو 10 سره .0.0. فرض مثال 100 دلته راځم انټر کوم نو ګوره په دې کې موږ سره ډیفالت سبمټ ما د دې شی شو 255 دا ډیفالت سبمټ ما کوم زه بیا راځم په نه خمه دي نه نو دلته راځو ګورم موږ ورته کلاس بي ورکړه راځم ورته کلاس سي نه آی پی اډرس ورکوم چې دلته ماته ډیفالت سبمټ ماته دی راته راکړي که چېرې زه راشم دلته ورته لیکم چې 292.168.20.20.10 دا مې ورکړل چې دلته راځم دلته سبمټ ماته راځم ګورم سره باندې ډیفالت 255 دا ما سره ډیفالت سبمټ ماسک واخیسته سیده کنه اوس راځم په دې کې زه غواړم چې سبمټینګ وکړم مطلب دا یو نیټورک زه تقسیم کوم په څو باندې په دوه باندې اوس که چېرې زه سبمټینګ کوم آیا په دې لومړني کې ما سره سبمټ نه شوی کنه که چا دلته دا داسې لیکلی چې راشه ماته په دې کې دلته وګوره اول 10 دی کنه 10 دی راسره چې دی 10 دی راسره 10.0.0. فرض مثال 1 شو راسره سلاش څو نه نو دلته به ته معلومه کړي چې په دې کې څو بیټه سبنیټینګ شوی دی یو بیټ سبنیټ شوی دی څو بیټه یو بیټ څنګه یو بیټ معنا هغه اته بیټه د چاول هغه اته بیټه را سره ده نیټورک پورشن ولکنه اوس را ټوپ کړی دی دا بل دغه ځای کې هم ځان سره دا یو څه ساحه ځان سره د ونیوه یو بیټ دا سره و دا بیټ څنګه معلومه دا څنګه نیولې ده و دا یو بیټ چې ته سبنیټینګ کې کنه ته په دې ترتیب راځي و دا لیکنه دا یو بیټ نه خو لیکنه دا اول به ته ورته آن کی اول ورته آن کی او دا نو ټول به ته ورته څنګه کې آف کی نو مطلب دا دام 0 شو او دلته راځم دام 0 شو او دلته راځم دام 0 شو دلته راځم دام 0 شو نو دا ټول چې راځم کوم څو شو لا سره فقط یو سره اتیش را سره پاتې شو و چې څنګه د دې سبنیټ ماسک لیکم د دې ډیفالت سبنیټ ماسک 255.0.0.0 لیکه کنه لیکه اوس موږ یو بیت سبنیټ پکې کړی کنه چې زه دا لیکم اوس به لیکم چې 255 ډاټ اوس دا بلکې ما یو سره اتیش دا یو سره اتیش نیټورک یا دا یو سره اتیش آی پی اډرس هم د چاشول نیټورک ځان سره ویل الان کې دا د کلاس A آی پی اډرس دی کلاس A کې خو هم موږ سره دا دوی پورشن خو د حاصل دی کنه دریم د حاصل دی څلورم د حاصل دی دا څنګه ونیو دا د سبنیټینګ پکې وشو او دینه پس نو 0 0 پرې پوښی کنه اوس یې کچیر ته درته ویلې کنه چې پکې ماته 3 بیټه سبنیټینګ وکړه نو ته براشي ا دې یو سره وتی چې دالم آن کړ او دینه بروسته تراشي دا یو سره دوه څلور سره څلور بیټه کنه دا موږ ورته آن کړه نو ټول آفتی نو دلته تراشه یو سره اتیش تر سره جمع کړه چا سره جمع کړه یو سره د څلور بیټه سره جمع کړه چې دینه موږ سره یو سره یو جوړې کې یو سره دوه پیژ جوړې سره
یو سلو یو نه جوړیږي فکر کوم ته حساب وکړم خبر دا موږ سره یو سلو دوه نه سره ګوره اوس تاسو ته څه وکنه چې څه پوه شم چې دې کې سبنیټینګ شوی دی لومړی خو ګوره دغه سی ای ډی ار دی کنه ډیفالت چې دی دا دلته نرته ویل چې ډیفالت د دې سورې اته دی چې سبنیټینګ پکې نه وي شوی ډیفالت سورې اته دی او دلته ما نه لیکلی معنا دلته یو بیت سبنیټینګ شوی دی اوس دا سبنیټینګ ما خو وکړ سبنیټ ما خو ډیفالت موږ تاسو پینځه باندې راډیو لیکل کنه دا یو بیت موږ څنګه سبنیټ کومه سي راته ثبوت کې سبنیټ ما لیکم کنه لیکم سبنیټ ما د کلاس ا ډیفالت سبنیټ ما څه شي دی 255.0 افرین ټول زیرو دی کنه خو کما ورته ته څه به وکړ سبنیټینګ به وکړ نو زه بل ته ورته راځم وسه درته وایم ان سی پی ار سی پی ار ته وکنه زه ته دې څنګه راغلم او ته رائټ کلیک وکړ او ته دې کې پراپرټیز ته راغلم په پراپرټیز کې ته زرا راغلم چې آی پی ورژن 4 ته مې ته اپ 10 فالوینګ اپیډرس دلته کوم چې 10.0.0.1 پرې مثلا شو سره کنه دلته راځو شو سره کنه تاسو پینځه بنځه واسه کنه زه ودلته راځم ته یو سره اته شي اوس ته پیږي دا یو سره وته شي سمانه دا خو کلاس بي نشي کېدلی راځه ولې نشي کېدلی ځکه چې کلاس بي کې دا باید هم څه وي دا باید راځي 255 وي خو چې دلته ودال 255 نه کوم معنا دا د کلاس ا آی پی ورژن او البته کې سبنیټینګ شوی یو سره اتیش نو ګور سره اوس تاسو معلوم شي چې کلاس ا آی پی ورژن خو دې کې ما سره سبنیټینګ شوی دی سیده سبنیټینګ دلته ما معلوم کړ کچې زه دا دې نه زیرو کوم نو څه فکر کې آیا په دې کې سبنیټینګ شوی دی دا موږ سره کوم یو سبنیټ ما دی ډیفالت سبنیټ ما دی نو په ان حالت کې دلته همدا خبره ده سیده کنه پرې پوښي اوس که چا راته ویل اوس دې سره راته ولیکل دا وخت خبرو کې 10.0.0. پر مثال 1.10 دا دې سره اوس وګوره دا کوم یو آی پی ورژن دی د کوم یو کلاس ای پی ورژن دی د کلاس ا دی کنه په کلاس ا کې اته بیت د چا سره اول پورشن د نتورک دی چې اته بیت دی نو دا خو بای ډیفالت اته دی او دلته څو ورځې کړی دي دوه ورځې کړی اته سره نور ورځې اته نه هلاس دوه شو کنه نو اوس به تراش څو بیت سبنیټینګ کې دوه یو سره وتیش او دا د څه باندې کې چې دی خو یو نه راشو کې دلته به د چا یو سره وتیش نه شروع کې بیا ورته چې څلور بیت نو یو سره اتیش او څلور بیت ته جمع کې یو سره دوه نوي نو چې د دې سبنیټ ماست لیکي دلته راځي همداري کنه سټنډل 10/10 دې طریقې ته سی ای ډی ار نوټیشن ویل کیږي دلته زرا کوم کړی کوم چې 255 ډاټ یو سره دوه نوي ډاټ 0.0 دا موږ سره د کوم یو کلاس سبنیټ ماست دی کلاس ا دی او کلاس ا کې موږ سره د 255 دا یو سره دوه نوي چې دا سبنیټینګ شوی دی څو بیت به سبنیټینګ شوی وي دوه بیت دلته نور تاسو خپل باندې ګوره چې دا لومړنی یو سره وتی شو څلور بیت جمع کوم څو سره راځي یو سره دوه نوي سره راځي سیده کنه دې ترتیب نور تاسو لپاره کې اوس یو کس درته داسې وي چې راشه دلته لیکنه زه ته چې 10.0.0.1 پر مثال سلاش اته شپارس دا حساب دی سره دا راته څنګه کې اوس راشه اوس وګوره اته دا اول خو ته نه څو حساب کا اته دا خو اته شو کنه اوس څو بیت سبنیټینګ کړی دی یو اته شپارس اته بیت لري کنه او اته بیت دوی سبنیټینګ کړي نو ته بل تراشي دا پاس بیت تراغ کنه دا به مرته انکی 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 دا مرته نو دا ټول چې راځم چې څو شول 255 نو دې سبنیټ ماګ څنګه لیکم دا ورته کوم چې 255 بیا ډاټ 255 بیا ډاټ 0.0 دا خو کلاس بي شو کنه وځي څنګه ولوي وس مونږ یو خبره کړې و چې مونږ ته دا سبنیټ ماسک کلاسز راته نه خي چې دا کلاس ا سبنیټ ماسک دا کلاس بي کلاسونه را سره په دې باندې نه کېږي دی باندې مونږ ته راخي چې کوم یو د نتورک شو کوم یو نتورک بیت شو او کوم یو را سره د هاش پورشن شو کوم یو نتورک پورشن چې شو معنا د دین اخواته ما باندې اوس پر مثال دومره ځای راته دې ما تر کړی کنه دا باندې راکمې دا راکم شو آیا دې کې زنور شان کې وصله شم نشم په وصله کنه کوم اندازه نشه نو مطلب دا نتورک چې در باندې راکم کنه دلته ستاره آی پی ان کمیږي آی پی ان نه کمیږي سیده کنه نو په دې ترتیب باندې دلته اوس په دې کې موږ سره اوس ته چاته نه وای چې دا کلاس ا دا او ته وګوره دا کلاس ا ګوره ورته دوه کیسه موجود دي دا د ډیفالت سبنیټ باندې کلاس بیم کې دلی شي که سبنیټینګ کې کړی وي دا کلاس ام ګوره کې دلی شي ورته دا کوم کلاس ا شي کلاس ا خو بیا څو دومره نه کوي چې مطلب کلاس ا آی پی اډرس واخلي دومره سبنیټینګ کې کوي څه کوي خو موږ سره راځي بدا چې دې غټي کلاس بي تر ټکو یو سره 2.0.0.1 سلاش یو شپارس دی کنه دلته راځي شپارس او دې سبنیټ باندې 255 دا 255 سیده 0.0 دا سیده راځي کنه دي اوس راځم ما غوړم چې 210 یو سره 0.0.1 سلاش یو شپارس دی کنه ځکه اتلس نو تاسو فکر کوئ په دې کې څو بیت سبنیټینګ شوی دی تقریبا لاس بیت د کلاس کوم یو کلاس ای پی دا کلاس بي ده او کلاس بي کې څو بیت نتورک دی کلاس 2 نه افرین ګوره دلته ګوره اوس دلته من کې دې کې چې دوه بیت سبنیټینګ شوی دی ولی ځکه چې اته دا شو لاس راکړه دا موږ سره نتورک سره دی او اته دا شو نو ډیفالت دې دا څوره سره راځي شپاره سره خا د کلاس بي فرق کوي او کنه د کلاس بي ګوره دلته د کلاس ا ډیفالت چې کوم لري کنه سبنیټینګ چې پکې نه وي شوی اته دی د کلاس بي سوري شپاره دی د کلاس سی سوري سره لري سره سیده کنه نو دلته اوس ګوره یو سره 0.0.1 سلاش شپاره معنا دا د ډیفالت سبنیټینګ د یار نوټیشن شپاره مطلب دا ډیفالت نه دی کچې ته د شپاره سونه جګ شو معنا دا چې دلته دوی پکې سبنیټینګ شو اوس دا اته لز دی نو تاسو فکر کوئ چې څو بیت سبنیټینګ شوی دوه بیت سبنیټینګ شوی نو د دې ډیفالت موږ 255 دی کنه اوس موږ دوه بیت سبنیټینګ یو سره وتی شو څلور بیت سره سره یو سره دوه نوي شو کنه نو زه به د آی پی اډرس داسې لیکم چې 255 ډاټ یو سره دوه نوي ډاټ 0 ګوره اوس موږ سره دی په دا ګوره دا دی په ته ټول دا خاص پورشن دی کنه دی په ټول درته راو په دې پوښي اوس راځم یو سره 0.0.1 سلاش یا تو باندې سلیری لیکم
اوس به د دې آی پی ایډرس معنا دا دی چې په دې کې 14 موږ سره ډیفالت دي او 14 سره اته نورې ځم کې نو سوشل سره نو مطلب دلته اوس لري اوس څو بیٹا اته بیٹا سبنیټینګ شوی دی سره نو چې ګور اوس د کلاس A آی پی ایډرس دي سره اته بیٹا سبنیټینګ پکې شوی دی نو اته بیٹا شو دا ټول راسره جمع کړی دي کړی نو 255 اوس به دې سره آی پی ایډرس څنګه لیکم سبنیټ ما به څنګه لیکم 255 دا 255 بیا دا 255 بیا 0 الان کې دا و د کوم یو کلاس سبنیټ ماس دی کلاس C را سره ډیفالت سبنیټ ما ته کلاس C را سره شي او دلته ولې د B شوی ځکه سبنیټینګ مې پکې وکړ سیده کنه اوس دلته سره زموږ دلته لیکم چې 192.168.0.1 سلاش سلریش دا موږ سره دی ډیفالت سلاش سلری د دې ډیفالت دی سلاش اته د کلاس A ډیفالت دی سلاش 14 د کلاس B ډیفالت دی سلاش سلری د کلاس C ډیفالت دی اوس راځي لیکم 255.255.0 دا ماده تر شوی په دې ترتیب اوس یو څو راځي چې 192.168 سیده او ډاټ 288.0.2 سلاش څو یو تر ریزولوش او بیا چې تاسو ریزه پکې دو دیش زه لازم دو دیش لیکم نو معنا دا ټول ورته ورکړه دا سیده د څه کیس سره نشي راتلی په داسې ډول کیس سره موجود کېدلی نشي سیده کنه دلته په ټول د دا څه معنی لري دلته سره لازم ورته چې سره نشي کنه چې پکې کوم نه نو څو بیٹا سبنیټینګ وکړو شو دو بیٹا څو بیٹا وشو دو بیٹا زه ورته لیکم چې 255.255 و دا دو بیٹا څومره سره راځي یو سره دونی یو سره دونی نو دا یو سره دونی سره یو سره دونی نه اپر دلته څومره پیرسي پاتې شو نو دومره کم اندازه سره نو اوس ګوره دا یو نتورک موږ وکولای شو چې تقسیم کړو سیده کنه دا نتورک موږ تقسیم کړ د یو نه تر یو سره دونی پورې دا یو هاته پورې ورسېده بیا یو سره دونی نه اپر سیده کنه دو بیٹا سبنیټینګ معنا دا چې دا نتورک چې موږ په دوه برخو وویشو سیده کنه چې یو کې د یو نه تر یو سره دونی ورګل شي او بیا د بل کې د یو سره درې نه نیولې تر 250 پورې او 55 بیا دې 450 پورې رسېدل شي اوس ګوره سرجی دا خو موږ اوس دلته د سبنیټینګ وکړ کنه او د دې کې براډکاسټ آی پی ایډرس باندې کوم وي دا یو سره یو نوی دی ول براډکاسټ یو سره دو نوی دی براډکاسټ آی پی ایډرس موږ ګوره دا نتورک موږ په څو برخو تقسیم کړ په دوه برخو دې پر هم تقسیم کړ کنه او دې پر هم تقسیم کړ دلته به دا څومره شروع شي دا به شروع شي د یو نه د څومره به شروع شي د یو نه تر عددي اخیری آی پی ایډرس و دی یو سره دو نوی دلته یو سره دو نوی کنه یو سره دو نوی د اخیری شو کنه شو کنه نو بس په دې کې کوم یو براډکاسټ په دې اول کې یو سره دو نوی د دې براډکاسټ اوس دا بل شروع کیږي څونه شروع کیږي یو سره دو نوی شروع کیږي فرض مثلا یو سره درې نوی نه سره شروع شو تر کوم ځای پورې شي تر 255 پورې نو د کوم یو راځي سره براډکاسټ 255 او د دې براډکاسټ یو سره دو نوی سره کېدلی شي په دې پوښتنه سره نو معنا دا دلته دوه بیٹا سبنیټینګ شو کدرې بیٹا سبنیټینګ شي دا سره بیا په څو برخو شي په درې دا یو برخه راخلي بیا دلته بل برخه راخلي بیا دلته بل برخه راخلي داس په درې برخو بیا په درې برخو کې اول آی پی او اخر آی پی د دې اولی برخه چې شو براډکاسټ شو بیا دلته د دې درې برخه بل براډکاسټ درې برخه د دې کې درې براډکاسټ مختلف شول پرې پوښي نو دا موږ سره د سبنیټینګ کې سبا سینا نن لپاره به امدوم ربس کو چې په پوښښ نه وي سبا ته بیا هم پکې کار وکړو نن لپاره